طالبانو ترکیه او سوریې سره 15 میلیونه مرسته اعلان کړې. د شیخ هبت الله تازه کارنامه چې خلک یې حیران کړل. طالبانو تازه څه ویلي او د دې مرستې په هکله کوم معلومات ورکړي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو د ترکیه او سوریې له زلزله ځپلو سره 15 میلیونه مرسته اعلان کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه تازه خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د ترکیه او سوریې له زلزله ځپلو سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلانوي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو له قوله راغلي دي چې د ترکیه او سوریې ملتونه یې مسلمان وروڼه دي چې اوس د طبیعي آفتونو له امله زیانمن شوي او په همدې خاطر له دوی سره مالي مرسته اعلانوي. طالبانو له ترکیې سره 10 میلیونه او له سوریې سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې ده. دوی همداراز ویلي دي چې د طالبانو د ژغورنې او روغتیا ټیمونه هم چمتو دي چې د اړتیا پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې برخه واخلي. د ترکیې او سوریې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د سختې زلزلې له کبله په زرګونه ودانۍ ویجاړې شوې دي چې سخت مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. تر دا مهاله په ترکیه کې د مړو شمېر 2828 او په سوریه کې بیا 1400 کسان ښوول شوی دی. طالبان په داسې حال کې له ترکیه او سوریې سره د مرستو اعلان کوي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي د لوږې له ناورین سره مخ دي.